د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه ده چې د موبایل د کمې کمپنۍ چې د سیمانو ده، قسمه قسم کمپنیانې دي کوم چې د موبایل د سیمان خرڅوي او چلوي. وایي دوی داسې پروګرام کړی دی په دې سیم کې چې تا سره پیسې ختمې شي نو ته د هغوی نه پیسې اخیستی شي. مثال کې 15 روپۍ به تا ته راواړي، 50 روپۍ به تا ته راواړي او پیسې به درنه نه اخلي، بیا به درنه وروسته کټ کوي او زیاتې به درنه بیا کټ کړي. 50 یې درکړي 55 به کټ کړي، 50 یې درکړي 60 به کټ کړي. دا معامله سودي معامله ده که نه؟ که سودي معامله ده او که نه؟ الجواب هغه ده چې دا سودي معامله نه ده. هر مسلې کې د فتوی ورکولو نه مخکې به کې سوچ پکار، علماو سره مشوره، علماو ته رجوع. په داسې قسمه خدماتو کې چې دا کمپنیانې ورکوي په دې کې اشتراک او شرکت جایز دی. د هغې وجه دا چې دی په تا باندې مال نه خرڅوي، دی په تا باندې یو فایده در خرڅوي چې ته د هغې نه فایده اخلي، او دا پوینټونه دي، دا پیسې نه دي. هسې ورته موږ په اصطلاح کې وایو 10 ریاله مو ته واچول او 100 روپۍ مو ته واچولې، دا په دې 100 روپو باندې تا له پوینټونه درکوي، په دې 10 ریاله باندې تا له پوینټونه درکوي. دلیل په دې باندې چې دا پیسې نه دي چې دا ته بیا استعمالول هم نه شي، څه فایده دې نه شي اخیستی. بازار ته راشي په جامې به اخیستی شي، په دې موبایل کې چې کوم پیسې دي په دې کپړې اخیستی شي نه شي اخیستی. دا پوینټونه دي. یعنې کمپنۍ ته له اجازت درکو چې د دې تاریخ نه واله د هغه تاریخه پورې استعمال یې کا، ډېر اجازت وایي، فایدې تعالی درکړه. او بعض علما وایي د دې داسې مثال دی لکه اجاره. اوس ته یو کس نه فایده واخلې چې دا ګاډی مال راکا، زه به ګاډی چلومه، پیسې به هفته بعد درکم، دومره پیسې، خو چې وخت هم معلوم دی پیسې هم معلومي، دا پکې شرط دی، وخت معلوم دی پیسې معلومي. دلته هم دغه قصه ده که دې موبایل دې کمپنۍ ته اجازت درکو چې ته موبایل استعمال که د یوې هفتې پورې دومره استعمالولی شي، دومره ټیم دی، بیا به دومره پیسې تا نه کټ کېږي. نو په دې معامله کې څه حرج هغه نشته، والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه ده چې په دوایي کې حرام شی استعمالولی شي او که نه؟ الجواب د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د هرې بیمارۍ دپاره علاج پیدا کړی، د هرې بیمارۍ دپاره، او ترغیب یې موږ له راکړی دی چې تاسو علاج کوئ. ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري کې شته، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. الله چې کومه بیماري دنیا ته راکوزه کړې ده د هغې سره د هغې علاج هم راکوز کړی. د جابر رضی الله عنه حدیث دی په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لکل داء دوا، د هر بیماری دپاره څه دی؟ دوایي شته، علاج شته. نو شریعت موږ له اجازت راکړی موږ دوایي استعمالولی شو، خو د هغې سره سره موږ ته دا نصیحت هم کړی دی چې په حرامو باندې به یې نه کوئ. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ډېر ناشنا روایت دی. وائل الحضرمي وایي چې طارق بن سوید الجعفي رضی الله عنه، طارق بن سوید الجعفي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کو د شراب مبارکي، فنهاه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کو او کره ان یصنعها، د دې نه منع کو چې دا به جوړی نه. هغه ورته انما اصنعها للدواء، یا رسول الله دوایي دپاره موږ جوړو، داسې نه چې بس کو مزید یې اخلو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته انه لیس بدواء ولکنه دا، دا دوایي نه ده، دا بیماري ده، اجازت یې ورنه کو. دغه شان د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، رسول صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله عنه وایي نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الدواء الخبيث، هر هغه پلید شی، نجس شی، نشه ورکوونکی شی، حرام شی، دین رسول منع کړي چې په دې باندې به علاج نه کوئ. ابو الدرداء دا روایت دی په سنن ابي داود کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله انزل الداء والدواء، الله بیماری راکوزه کړې ده او دوایي راکوزه کړې ده، وجعل لكل داء دواء، او د هرې بیمارۍ دپاره علاج پیدا کړی دی. فتداووا ولا تداووا بحرام، نو علاج کوئ خو په حرام باندې علاج به نه کوئ، والله اعلم.
د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې یو زنانه د حیض په حالاتو کې نو د قرآن ویلی شي او که نه. الجواب دې مسله کې د علماو اختلاف دی، خو کمې ته چې زما زړه مطمئن کېږي والله اعلم هغه دا ده چې د حیض په ورځو کې زنانه د قرآن تلاوت کولی شي، او دا د امام مالک رحمه الله قول دی، دغه شان امام احمد رحمه الله نم ثابت دی، شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله، امام شوکاني د ټولو دې خبرې له ترجیح ورکړې ده. د هغې باندې یو څو وجې دي. اولنۍ وجه دا ده، اصل دا دی چې یو سړی قرآن ویلی شي، د دې قرآن نه چې منع کوې، د دې عبادت نه چې منع کوې، د هغې لپاره به مضبوط دلیل ښیې. او شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله وی ښځه زنانه چې د حیض په ورځو کې تلاوت کوي، د دې نه په منع کولو کې یو هم صریح او صحیح حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به په زنانو باندې حیض راتو، د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې به هم راتو، خو په یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته وایي تاسو د قرآن تلاوت مه کوئ، لکه څنګه چې هغوی د دعاګانو نه دي منع کړي، دا شان د قرآن د تلاوت نه هم نه دي منع کړي. دویمه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی امر کړی دی ټولو مسلمانانو ته چې د قرآن تلاوت کوئ، او چې څوک د قرآن تلاوت وکړي الله ورله غټ اجر ورکوي. اوس دا زنانه چې ته دې اجر نه محرومې او دې غټ عبادت نه، د هغې لپاره به دلیل ښیې، او دلیل نشته. درېیمه وجه دا ده، دا کوم علما چې منع کوي چې زنانه به د حیض په ورځو کې تلاوت نه کوي، هغوی وایي د دې زنانه چې د حیض په ورځو کې ده د دې قیاس موږ په جنوب انسان باندې کوي، سړی جنابت په حالات کې نو ګوره هغه قرآن نشي ویلی، څنګه چې هغه قرآن نشي ویلی نو دغه شان دا زنانه هم قرآن نشي ویلی. نو دا علما پرې رد کوي، وایي ستاسو دا قیاس مع الفارق دی، دا قیاس په هغې نه صحیح کېږي. هغې وجه دا ده چې کوم سړی چې د جنابت په حالات کې نو دی د خپل اختیار د لاسه دې زده راغلی، د ښځې سره یې کوروالی وکړو خو په خپله خوښه یې وکړو که نه، او دې زنانه باندې چې د حیض راغلی دا په خپله خوښه راغلی نه، دا خو د الله طرفه پرې راغلی. دویمه ده چې د جنابت وخت څومره خو یو څو ګنټې که نه، د حیض ورځې خو اوږدې 7 ورځې 6 ورځې، بعض زنانه 10 ورځې 9 ورځې، او دا دومره ورځې ته څنګه د قرآن د تلاوت نه منع کوې. دغه شان یو وجه دا ده که موږ یې د قرآن نه منع کړو نو د دې زنانه قرآن تیري، بیا که دا استاذی نو دا به څه چل کوي، ډېرې مسلې راتلی شي منځ کې، او 7 ورځې او 8 ورځې او 10 ورځې قرآن مراجعه نه کول، والله د قرآن داسې هېرېږي چې ځان ته څه وایي. منګه زه خپله تجربه درته دا ووایم، په الله د قسم خورم چې کله ورځ دوه د قرآن د مراجعې ترتیب زما نه ګډوډ شي که نه، نو بیا رانه غایتونه ګډوډ کېږي. دا سبحان الله د قرآن ناشنا صفت دی، یادېږي هم ډېر زر او هېرېږي هم ډېر زر. دا عام چې کوم د انسانانو دا خبرې دي او کتابونه دي دا یادېږي زر نه، خو چې یاد شي به هېرېږي زر نه، او د الله سبحانه وتعالی دا کتاب یادېږي ډېر زر او بیا هېرېږي هم بیا قشان ډېر زر. نو صحیح خبره دا شوه چې زنانه د حیض په ورځو کې د قرآن تلاوت کولی شي. خدای ته ساتي ګورئ دا مسله چې موږ ټولو بیانو، یعنې چې زباني وایي ګورئ قرآن له به لاس نه وړي، ځکه اودس خو یې نشته، قرآن له لاس وړله دا خو منه ده. موږ مسله دا بیانو چې قرآن تلاوت کولی شي او که نه. نو که قرآن راغسته غواړي لاس ته به دستاني واچي یا په څه شي باندې په قلم په ډکي باندې پاڼه به اړې راړې، خو لاس به نه وړي، ځکه چې حدیث کې دا راځي چې قرآن له به لاس نه وړي مګر طاهر، یعنې په پاکۍ کې چې یو سړی پاک او اودس په حالت کې. الله په قرآن کې دا خبره کړې لا یمسه الا المطهرون. باقي یو حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، امام ترمذي ابن ماجه دوی راوړی دی، په هغې کې دی چې لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. هغه زنانه چې په حیض کې او چې سړی د جنابت په حالات کې دوی به قطعا قرآن نه وایي. او دا حدیث امام ترمذي ابن ماجه راوړی، خو دا حدیث سندن کمزور دی. په دې کې یو راوي دی اسماعیل ابن عیاش، او د اسماعیل ابن عیاش تلاسه دا روایت سره دا سندن کمزور دی، والله اعلم. د هغې نه بس سوال یې ورور کړی دی، هغه ده وایي دا خلک وایي چې مړی ولامبې نو بیا به لامبې، دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب صحیح خبره دا ده د دلایلو په رڼا کې چې د مړي د لامبولو نه بعد لامبل د مستحب طریقه ده او لازم نه دی.
یو سړی راولګېد مړی ولامبو نو هغه ته موږ دا وایو چې غوره طریقه څه ده چې ته اوس ولامبې او که ویې نه لامبل نو ګناهګارېږي نه. دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فتوا ده، دغه شان عبدالله بن عمر، عایشه رضی الله عنها، هغو ټولو دا فتوا ده. شیخ الباني رحمه الله وایي چې د هغه سړي دپاره دا مستحب دی چې غسل وکړي کوم سړی چې مړی ولامبوي. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی، امام ترمذي، من غسل میتا فلیغتسل، چا چې مړی ولامبو نو غسل دی وکړي. کیدای شي تاسو په زړه کې څه خبر راغلی، الله اعلم، که څوک ویښي د هغه په زړه کې به خبر راغلي. امر وکړو رسول صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک مړی ولامبوي لامبي، نو به موږ څنګه وایو چې دا مستحب دي؟ دوه روایتونه نور دي د هغې د لاسه، ځکه دا علم چې دی که نه د دې زده کول ګران کار دی، مګر دی چې د الله توفیق یې او د الله رحم او کرم وي. دا مسله داسې نه چې یو ځای کې دې وکتو اوس ځان سره دې یعنې مثال چې تا سره په کور کې سنن ابي داود پروت دی، ترجمه یې ده او سم ورته خوشحاله رواج اخیستو به یې کې داري چې وایي غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کله مړی ولامبوئ بیا به غسل کوئ او بیا دې فتوې شروع کړئ. دغه ټول دي ګناهګار کړه کوم چې نه لامبي، او په هغه علماو دې فتوې ولګوئ. پاکستان کې یو کس دی کتابونه ډېر ګوري، نو هغې ورځ څه خبر روانه شوه د دې چې دا سپین ویښته سره کول زیړول د دې څه حکم دی. نو هغه وایي چې څوک دا ویښته نه سره کوي او نه زیړوي نو دا دغه فتوا وي دا یهودی دی او نصرانی دی. بیا ما پوه کوو نو ما ورته داسې ویل ګوره ته په دې مسله باندې پوه شوی نه، ما ته وایي ستا نه به ښه پوهېږم. ته وایي په مولیانو دغه الفاظ وایي ته په مولیانو کې ګمراه یې. ما څنګه؟ وایي د رسول صلی حدیث دی ورته وایي چې ما رسول صلی الله رسول صلی چې د یهودو نصارو مخالفت وکړي، ګیرې یې سرې کوي یې زیړې کوي. ما نور وایي نور څه او د رسول صلی حدیث دی. ما نور وایي نور څه او د رسول صلی حدیث دی. ما نورې خبرې مشتي نه ته جاهل خو نه پوهېږي نه. بیا مو دغه حدیثونه واورول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې دغه په ګیره کې بعض ویښته سپین وو، صحابه کرامو ټولو به ګیرې نه سرې کولې نه به یې زیړولې، ډېر پکې داسې وي چې د هغوی ګیرې به سپینې وي. نو دا ټول هر څه چې را جمع کړې مسله دا راووته چې زیړول سپینول زیړول سره کول ښه طریقه ده، خو که څوک یې ونه کړي نه ګناهګارېږي نه. دغه شان دا مسله ده. دا حدیث خو شتي خو دوه روایتونه نور دي. یو حدیث دی امام حاکم رحمه الله راوړی، عبدالله بن عباس رحمه وایي، عبدالله بن عباس وایي تاسو چې کله مړی ولامبوئ نو بیا د هغې د لامبولو د لاسه په تاسو باندې غسل نه لازمېږي. فإن میتکم لیس بنجس، دا مړی څه پلید خو نه و چې تاسو لامبئ. دویم حدیث عبدالله بن عمر دی، امام دارقطني رحمه الله راوړی، وایي موږ به د رسول صلی په زمانه کې مړي لامبول، فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، نو چا بیا ولامبل او چا به ونه لامبل. نو دا حدیثونه چې را جمع کړي نتیجه دا راووته چې لامبل غوره دي، خو که څوک ونه لامبي نه ګناهګارېږي نه. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی، هغه ده چې یو سړی ځوان هلک دی او په ځوانۍ کې په کم عمر کې د هغه ویښته سپین شي، دې ویښتو له تور رنګ ورکولی شي او که نه؟ الجواب، جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وی اوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة. ابو قحافة پر رسول الله پسې راوستی شو. ابو قحافة څوک دی؟ ابو بکر صدیق رحمه پلار دی، خپل نوم یې څه دی؟ عثمان. عثمان دا د ابو بکر صدیق رحمه پلار دی، او د ابو بکر صدیق خپل نوم څه دی؟ عبدالله. عبدالله زوی د عثمان، خو دا زوی مشهور په ابو بکر دی او پلار مشهور په ابو قحافه دی، نو ځکه ډېر خلکو ته خپل نومونه نه دي معلوم. ابو قحافه راوستی شو په رسول پسې د فتح مکې په موقع باندې، او د سر او د سر د ویښتې او د ګیرې د ویښتې تک سپین، یو پکې هم تور ویښته نه و. ناول خو رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي ابوبکر صدیق ته وایي ابوبکر موږ ته به دې ویلي موږ به تللی سړی مشر دی،
هغه نه رسول الله پسې ورځي ته رسول سم عاجزي تواضع انکساري دویمه دا چې رسول سم هغه ته ووایي غیروا هذا دا بوډاوالی دا بدل کوي بشی هر شي باندې چې بدلوئ واجتنبوا السواد خو یاد ساتئ چې تور رنګ ته لرې ساته ګور عام اجازه دې ورکو بیا دې تور خاص کو وي تور نه دغه شان یو حدیث کې درجه عبدالله بن عباس نو روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد وی آخر زمانه کې قیامت ته نږدې دي خلک راشي چې تور رنګ به ډېر لګوي سبحان الله دا وخت دی او دا تور رنګ دومره بد ښکاري لکه ښه صفا پته لګي چې دې سړي رنګ لګولی نو پته چې څوک پې دوکه کوي هسې ورته کېدي ځان خوشحالوي شیشه کې ورته ګوري ځان خوشحالوي چې وینا لایې ځوانې په دې څوک نه ځوانېږي الټه دا تور رنګ چې کم قدرتي او کم دا چې لګوي دې دواړو کې ځمکه او اسمان فرق دی بیا هغه ویښونه چې کله سپین شي زر نو د هغې بیا بل شم بد ښکاري بیا هغه ښه صفا پته لګي چې رنګ یې ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم آخر زمانه کې به داسې خلک پیدا چې به ګیرې تورئ که حواصل الحمام لکه د کوترو د ججوري نه دغه شان به ښکاري لا یریحون رائحة الجنه جنت ته تله خو پرېږده د جنت بین به پې هم نه لګي دا څومره سخت حدیثونه دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم ان احسن ما غیر به الشیب الحناء والکتم امام ترمذي حدیث راوړی وی د سپینوالي د بدلولو لپاره ښکلې طریقه دا ده چې سړی نکریزه استعمال کړي یا کتم دا کتم داسې بوټی دی چې دا د تور ته نږدې تور نه خو تور ته نږدې لکه دا خړ رنګ چې ډېر تیز کې تور ته نږدې شي دا داسې نو ډېر ورته موږ دا وایو چې ویښته تورول دا د ځوان هلک دپاره او د بوډا دپاره د ښځې دپاره د ټولو دپاره دا حرام دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې واجتنبوا السواد د تور رنګ نه ځان لرې ساتئ که د تور رنګ سره بل رنګ مکس کی او هغه به تور پاتې نه شي نو بیا صحیح ده به پکې هېڅ حرج نشته خو چې تور رنګ د بل رنګ سره مکس کی ښه نن سبا د والعیاذ بالله د بعض هلکانو هسې برایانه هلکان دي او د جنکو د انګریزانو د کتلي نوي طریقې شروع کړي نیم ویښته قشقاشي رنګ کې نیم ویښته ژیړ رنګ کې او نیمې ژیړ کړي سپین کړي نیمې سره کړي لیدلي دي که نه وي نو دا باتفاق العلماء حرام کار دی که دې کې تور رنګ شتیم نو خو دا کار حرام دی دې لاسه کې چې دا د مسلمانانو طریقه نه ده دا طریقه په اصل کې د چا ده دا د یهود او د نصاراو طریقه ده والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې یو سړی ناسي قرآن تلاوت کوي نو په ده باندې به سلام اچوه او که نه او چې سلام پې واچوه نو جواب به راکوي او که نه الجواب صحیح خبره دا ده چې سلام به پې اچې او دی به جواب درکوي او په هغې کې یو حدیث ته وایم امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی او صحیح حدیث دی د عقبه بن عامر رضی الله عنه وی كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن موږ د رسول په جومات کې ناسو قرآن وموي فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم فسلم علينا فمنګ سلام واچو فرددنا عليه السلام موږ جواب ورکو هر مسله شته قرآن حدیث کې سړی کوشش وکړي محنت وکړي د راویستو او د ځان پوه کول بیا خو د رسول صلی نصیحت وکړو وی د الله د کتاب یادوئ تعلمو ازده کوي او پوخ یاد کوي او رسول صلی متدام وي خپل اوازونه پې خواږه کوي یعنی به خوږ اواز کې وایي بیا د رسول صلی وي په هغه رب مې د قسمې د چا په لاس کې چې زما ستا ده دا قرآن دومره زر د ذهن نه وځي د هغه اوښ نه دی زر ځي کوم اوښ ته چې پړی نه اچولی کولاو دې ودرولی او هغه لاړ شي څنګه چې د اوښ لاړ شي دغه شان د قرآن هم د ذهن نه وځي دا غوخ د تلو نو زر دا وځي نو دلیل دی په دې باندې چې قرآن زر د سړي نه یېرېږي نو په کار دی چې سړی مضبوط یادوي او وخت په وخت د هغې مراجعه کوي نو د دې نه دا ثابته شوه چې سلام به اچیم او د سلام جواب به م ورکوي
او شیخ البانی رحمه الله الله سبحانه وتعالی دې په رحم وکړي هغه دا مسله چې کله دغه حدیث د عقبه بن عامر د ذکر کړی دا غینه باندې بیا دغه خبره کړې ده چې د دین د ثابتېږي چې کم سړی قرآن وایي په هغه باندې به سلام اچي او هغه به هم چې دی نو د دې جواب ورکوي او بیا شیخ رحمه الله دا وایي چې د دې خلاف ورزي په رایې سره نه کېږي چې سړی عقل استعمال کړي چې دی قرآن ته ناست بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه په منځه باندې ولاړو صحابه کرام رالو په هغه باندې سلام واچو هغه له په اشاره باندې جواب ورکړو نو سړی چې په منځه کې ډېر مصروف دی که قرآن تلاوت چې کوي ډېر مصروف دی دا په منځه کې چې ډېر مصروف دی افشو السلام رسول صلی الله علیه وسلم سلام څه کوي خور کوي صرف یو ځای رجال د منه راغلی کوم ځای دی چې کله اودسمات دی سړی ناسي دا بس ځوانان وی ډوډۍ چې خوري نو نه به سلام اچي نه به خبرې کوي چې کار ښه کوي چې کار ښه کوي قصې کوي کنځلې بدې ردې هر څه به وي خو سلام ټکی به نه وي کرانه نه ورته ویلي چې سلام علیکم مړ چې روټۍ ته څوک نه څوک به سلام اچي تا چې دلته دومره وي چې مړ روټۍ ته څوک نه سلام تا به ورته وعلیکم سلام به نه وایي که نه خو داسې د ځان نه یو قصه یو خبره جوړه کړې ده دې څه اصل نشتي والله اعلم د هغې نه بعد یو سوال دی د جمعې د منځه نه مخکې سنت شتي او که نه دا مسله بار بار زمونږ خلک تپوسي په درسونو کې په نورو طریقو سره په هر چی غالبا زمونږ دا خلک دا تپوس کوي د دې مسلې جواب اوري زړه په مطمئن ساتي هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې هغه د جمعې د منځه نه مخکې سنت کړي یا یې موږ ته ویلي او دغه شان د صحابه کرامو نه دي ثابت چې هغوی د جمعې د منځه نه مخکې سنت کړي داسې سنت لکه د ماسپښین د منځه نه مخکې چې کوي دا مسله شوه دویمه دا بعض وایي موږ د سنت د دې لپاره کوو چې د ماسپښین د منځه نه مخکې شتي نو دلته هم کوو جواب د جمعې مونځ ځان له دی د ماسپښین مونځ ځان له دی د دې ځان له احکام د هغې ځان له احکام دي دلته را خطبه پکې ولیکئ او خطبې ته ولې ناسي ولې د دې منځه لپاره چې راځي لامبې به ولې به خوشبو استعمالوي ولې به دا کوي ولې به دا کوي ډېرې خبرې دي دا مونځ جدا دی هغه مونځ جدا دی هغې قیاس په دې باندې نه کوي داسې د ماسپښین مونځ خو نه دی دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله د کور نه راووتو د حدیثونو نه دا خبره واضحه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې به د کور نه راووتو د جمعې په ورځ نو ډایرکټ به څه ته وختو منبر ته وختو بلال رضی به بانګ وي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله بانګ به ختم شو نو خطبه به یې شروع کړه او که چېرته د جمعې د منځه نه مخکې سنت وې نو رسول صلی الله علیه وسلم به اول څه کولی سنت کولی که څوک دا اعتراض په موږ باندې وکړي چې کېدای شي په کور کې کړي ته دې څه خبرې دا کوم چې حدیثونو سره نه لګي دا سره جوابونه ډېر خطرناک وي کېدای شي په کور کې کړي نو موږ ورته دا وایو که کړی وې د بیبیانو به ویلی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې به جمعې منځله وتو نو دلته به یې 4 رکعاته وکړو ولې ځکه چې د نورو منځونو یې ښه صفا ویلي رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد داسې کول ویتر به یې داسې کول د نورو منځونو دا سنت یاد کړي وي دا به یې داسې کول دا به او د دې تذکیره نه ده کړې چې تذکیره یې نه ده کړې مطلب دا شو چې رسول صلی الله علیه وسلم نه دي کړې بیا د هغې نه بعد دې مسلې ته راځو چې جمهور العلماء یعنی غالبا علما او امامان دا وایي چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت دا نشته او نفلي مونځ چې څومره کوي دا جایز دی امام البانی رحمه الله ډېره ناشنا خبره کړې د هغه د ذکر کوم د فایدې دپاره شیخ البانی رحمه الله وایي د غټو غټو امامانو چېرته د دې خبرې تذکیره نه ده کړې چې رسول الله وسلم د جمعې د منځه نه مخکې څه کړي دي سنت یې کړي دي نو دا کوم خلک چې د جمعې د منځه نه مخکې سنتونه کوي للرسول اتبعوا وللائمه تقلدوا وی نه د پیغمبر تابعداري وکړه نه د پیغمبر د تابعداري نه تقلیدو موږ مقلدین نو وی نه تقلید وکړو یعنی دواړه ونه کړو که تقلید کینو مشران امامان خو نه دي ویلي نه د پیغمبر خو ته پرې بعضو باندې پیغمبر د نوم ښه نه لګي که نه ښځه صحیح شوه د پیغمبر خبره مه بیانوه د مذهب خبر نو د مذهب تقلید دې م ونه کړو هغه ناشنا خبره کړې وی نه د پیغمبر ومنله نه تقلید وکړو بیا وایي چې بل قلدوا المتاخرین دا وایي د اوسنو علماو خبرې دي نږدې وخت کې هغو دا وایي چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت شته مشران علما پوخانو دا خبره نه ده کړې نو شیخ البانی رحمه الله وایي ډېر په تعجب کې شم
لمقلد يقلد مقلدا چې یو مقلد دی تقلید کوي د مقلد دا وي ناشنا خبره د امام تقلید کوو د مولا تقلید کوو بیا هم څه خبره ده چې پوه یي نه ته ځان له یو مقلد په تقلید پسې روان چې هغه سره خپل دلیل هم نشتی نو صحیح خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ثابت که څوک دا ووایي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به امام ترمذي دا روایت راوړی دی انه كان يصلي قبل الجمعه 4 وبعدها 4 عبدالله بن مسعود جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته کول وروسته به یې 4 رکعاته کول امام ابن حجر رحمه الله وی دا حدیث سندن کمزوری او امام ترمذي هم دې طرف ته اشاره کړې ده چې دا کمزوری نو کوم سړی چې د جمعې مانځه له راشي مستحب طریقه دا ده چې د څومره مونځ کولی شي ولیکي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث سلمان فارسی رضی الله عنه چې تاسو کې یو سړی د جمعې په ورځ ولامبي او چې څومره ځان پاکولی شي پاک کړي او تیل ولګي او خوشبو ولګي او به جمعات ته راشي او د دوه کسانو په منځ کې جداوالی نه راولي ثم يصلي ما كتب له او به دومره مونځ کې څومره چې الله د قسمت لیکلي بیا به رسول صلی الله علیه وسلم چې به 4 رکعاته سنت وي نه وي چې څومره د قسمت کې بیا غلی کینی کله چې امام خطبه کوي الا غفر له ما بینه وبین الجمعه الاخرى د دې جمعې او د روانې جمعې پورې څومره ګناهونه ده به الله وبخي خبیدی ته وګورئ د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا ثابت دي چې هغه به د جمعې د مانځه نه مخکې 12 رکعاته کول عبدالله بن عمر به 12 رکعاته کول عبدالله بن عباس به 8 رکعاته کول د بعضو نه 4 بعضو نه 6 دا چې اختلاف پکې راغلی دلیل په دې باندې چې د سنت نه دي دا څه دی نفل دی نو د جمعې د مانځه نه مخکې سنت دا د رسول صلی الله علیه وسلم قطعا نه دي ثابت او نه د صحابه کرامو او نه د پخوانو علماو دا قول د مشرانو امامانو او د جمعې د مانځه نه بعد یا 4 رکعاته او یا 2 رکعاته حدیث کې د راځي امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته مونږ کو په کور کې او په بل حدیث کې د راځي عبد الله بن عمر په صحیح مسلم کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بتاسو کې څوک د جمعې د مانځه نه بعد سنت کوي نو 4 دي کوي نبی علماء دا وی چې د دوه حدیثونو په دې سره جمع کو چې د 2 رکعاته حدیث چې کوم دی په دې کې د کور ټکی دی نو چې څوک کور کې کوي نو 2 رکعاته دي کوي او که څوک جمعات کې کوي نو څو به کوي 4 رکعاته به کوي والله اعلم ګوره د اذان دا مسله د جمعې د مانځه نه مخکې د حدیث ده د عثمان بن عفان رضی الله عنه دا ثابت دي چې د دویم بانګ د جمعې د هغه زیات کړی او دا په هغه وخت کې چې کله خلک ډیر شو بازارونه ډیر شو هغه دا وایي چې د جمعې د مانځه چې کوم خپل بانګ دی د دې نه مخکې به بل بانګ ویلی کېږي په زوره علاقه کې چې دی بازارو هلته به ویلی کېږي چې خلک ځان تیاري لمبلو ته او بیا مانځه ته راځي اوس د علماو په دې مسله کې اختلاف دی بعض علما دا وایي چې دا به د همیشه دپاره کېږي چې عثمان بن عفان رضی کړی دغه طریقه ده او رسول صلی الله علیه وسلم چې د خلفای راشدینو طریقه باندې عمل کوئ او بعض محققین علما وایي لکه زمونږ د سلفیانو کم مشران علما چې دي محققین هغو دا وایي چې عثمان بن عفان رضی الله چې دا کار کړی د ضرورت دپاره کړی نو موږ به هم داسې وایو که ضرورت وو نو کو به او که ضرورت نه وو نه به یې کوو د رسول صلی په زمانه کې دا بانګ نه دی ویلی شوی د ابوبکر صدیق رضی په زمانه کې نه دی ویلی شوی عمر بن خطاب رضی په زمانه کې نه دی ویلی شوی ضرورت نه عثمان بن عفان رضی په زمانه کې ضرورت وویلی شو نو اوس به هم داسې کوو که ضرورت وو به یې کوو نو هغه وایي چې نن سبا دا سپیکري دا اواز هر ځای ته رسوي بله دا چې د هر چا سره ګړۍ ده ټیم ورته معلوم وي چې د جمعې د مانځه ټیم دې ځنې شروع کړي درېیمه ده که د هغه په طریقه باندې بیا عمل کړي نو دا بانګ هم بیا په بازار کې په جومات کې به نه ځکه چې خو جومات کې دا بانګ نه دی ویلی نو صحیح خبره دا ده که څوک په دې خبره باندې ولاړي چې موږ یې کوو ځکه چې عثمان بن عفان رضی کړی نو موږ ته هېڅ نشو ویلی دې کې هېڅ حرج نشته د سنت عثماني د عمل دې پې کوي او که څوک دا وایي چې نه عثمان بن عفان صحیح تابعداري ده چې هغه د ضرورت دپاره کړی موږ به هم د ضرورت دپاره کوو نو د دوی دا خبره زوروره ده
خو دومره ده چې پر نورو علماء باندې موږ دې شرط نشو کولی چې تاسو بدعتیان یې یا تاسو ګمراه یې نه هغوی عثمان بن عفان کړه موږ کوو هېڅ خبره نه خو که څوک داسې وي چې موږ یې نه کوو ځکه چې ضرورت یې نشته نو په هغو باندې داسې په سختۍ سره رد نشو کولی ځکه دا دا خبره هم ښه زوروره خبره ده او دا داسې مسله نه ده چې سړی به یو بل پسې بدې ردې وایي او یو بل ته بدعتي وایي او دا سوچه دروغ دي دا خلک چې په موږ باندې وایي چې دوی چې عثمان بن عفان رضن دا یو بدعت راویستی ده او دا یې داسې راویستی دا صرف دې دپاره چې د عوام متنفره کړي چې د عوام د حق وانه وري مسله موږ واضح کړه مسله دغه وکړم چې ما بیان کړه که څوک پې عمل کوي او که څوک پې عمل نه کوي یو سړی پې عمل کوي د عثمان بن عفان طریقه وه ښه ده کوه پې وایه دغه باندې یو سړی وایي نه موږ د ضرورت په وخت کې وایو څنګه چې عثمان بن عفان ضرورت په وخت کې ویلی هم صحیح والله اعلم دا خبر هم بار بار بیان کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې سړي غوره مونځ هغه په کور کې دی سوی د فرض مانځه نه عمل په دې باندې پکار دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي د کورونو نه مقبرې مه جوړوئ مونځ پکې کوئ قرآن پکې وایئ نو دا سنت مونځ چې دی دا غوره طریقه ده چې سړی په کور کې وکړي دروي چې درود شریف بغیر او د سویل شي کنه بالکل ویل شي او د الله ذکر دی او د الله ذکر په هر حال کې کولای شي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد